د پېښور یونیورسټي روډ یو فیسبوک باندې یوټیوب باندې ټول همدا د پانچو د ویډیوګانې دي، څوک څه پخوي څوک څه پخوي. نو سهار سبا دی او زه مو دا ملګری دی را سره راغلي یو بابا پایله ډېره بهترین او تاسو هم راشئ چکر ووهئ. ځکه باران وس اور کې ما ډېرې مشهورې پای خوړلي خو هغه ته دا نشي رسېدلی، دا ډېرې اوچتې پای پخې. مونږ اوس ان شاء الله تعالی خپله کینو، خپله هم ټرای کوو. ګورئ السلام علیکم ټولو ملګرو ته نیو بلاګ کې ویلکم کوم. چې کوم ملګرو چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. سهار د وخت لري د خیر سره نن زمونږ ناشته ده په پېښور کې. نو بایک مې روغ کو د خیر سره، یاره یو خو د رکشې نه دي، د دې اواز دومره تیز وي که نه چې بس ټول سور دله خراب کړي. خیر اینی هو زه بس د خیر سره بایک ریډي شو. نن به ناشته کوو، سپیشل پانچې به پکې خورو، مشهور د پېښور نه ټول پېښور کې ټولو کې مشهورې چې کومې پانچې دي هغه به هم ټرای کوو. ټول ملګري ولاګ ګورئ، خوند مزې ته اخلئ. بایک ریډي دی. زما سفر د ګلبهار نه سٹارټ شوی و. سحر مونځ نه بعد دا سفر ما سٹارټ کو او دا ټایم زه جی ټي روډ باندې روان یم. دې ولاګ کې زه خپلو ملګرو ته دا یو خبره کوم چې تاسو کله هم درته ټایم میلو شي یو ځل د پېښور وزټ داسې مورننګ ټایم کې وکئ او ناشته وکئ، بیا به تاسو ته اندازو شي چې څومره سکون دی او څومره خاموشي ده په دې ښار کې. دا ټایم زه کیسه خانه بازار سیټ ته کټ شوم. کیسه خانه بازار سیټ ته چې زه کټ شوم دلته کې اشرف روډ دی. په اشرف روډ تاسو ته پته چې څه شی ډېر زیات مشهور دی. اشرف روډ تیکې چې ډېرې خوږې وي او ډېرې زیاتې ترسکونې وي. چوکیاتګار ته مونږ دا ټایم ورسېدو د خیره سره. پرون خبر شوی ما چې چوکیاتګار یې مکمل سیل کړی دی او بند دی. دا ټایم زه چوکیاتګار کې ودرېدم او دا ګنټګر ته چې کومه لاره تللې ده په دې لاره باندې خپل سفر سټارټ کوم. ډېرو ملګرو ته پته وي چې ګنټګر له کله خلک رورسي نو دلته کبان ډېر زیات وي او خلک دلته خرڅوي کبان. نو دا مورننګ ټایم و، خلکو کبان چې کم ګیر کړي وو د شپې ټایم بوجو کې به یې روړه دلته کې او بیا دلته دیله ورکوي، تی بیا خرڅوي. نو دا یې مین چې کوم یو دی مرکز دی د کبانو. ګنټګر نه چې کومه سیده لار تللې ده ګور ګټري تحصیل سایټ ته، او دلته چې څومره هم امارات دي نو دا ټول زاړه دي او ګورنمنټ خیبر پښتونخوا هر کال دې باندې انویسټمنټ کوي، خرچ کوي چې دا نه خرابېږي. دلته که د ورځې ټایم کې تاسو راشئ دلته کې او د دې کې رش وګورئ نو تاسو به انتهایی حیران شئ. دلته به خپه هم کښېنئ، دومره رش وي. او چې کوم بهرني خلک وي او هغه دلته راځي ډېر زیات په ګڼ تعداد کې دلته ویزټ کوي. دا مخامخ چې تاسو ته کم تاریخي ځای ښکاري تحصیل ګور ګټري، دلته دننه پارک دی، دلته ډېر زیات خلک راځي ویزټ کوي. او د دې په بایک سایډ باندې چې کوم یو دی سپیشل پانچو والا دی، بابا پانچې چې ورته ویل کېږي، ډېر زیات مشهور دی. نو بس دا یې مونږ رورسېدو چې دا کومه غټه ونه تاسو ته ښکاري دلته کې دوکان دی. نو اوس مونږ دلته دی پای نو ټول نه مشهوري دلته ملاویږي. زور مونږ ټرای کوو، تاسو ته ښایو. مونږ د پېښور یونیورسټي روډ یو فیسبوک باندې یوټیوب باندې ټول همدا د پانچو د ویډیوګانې دي، څوک څه پخوي څوک څه پخوي. نو سهار سبا دی او زه مو دا ملګری دی را سره راغلي یو بابا پایله
ډیره بهترین او تاسو هم راشئ چکر ووهئ ډیره مزه وکړه اوس زو به نه بس اوس په ودې کېږو کارونه بس زموږ د وسه کار نه دی خوشحاله اوسئ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सिंह है टिक टाक के टोलो दोस्तानों तमें सलाम और फल तारफ कोमा जे जे चकम ने कहना हाजी उमर दराज जमा वदीजी के चकम दे सलोर पीढ़े जमा मख के तीर थी और जमा पिंजमा पीढ़े में और 1820 के चकम दे कहना जमुगा चकम दे कार आकाश से मशरान खड़े उस 203 साल गालिबन की गई او زه پنځمه پیړۍ یم او زما دا زوی چې کوم دی که نه دا شپږمه پیړۍ دی اوس چې کوم دی ورو ورو خپل زوی ته چې کوم دی که نه حواله کوم او د ښار چې کوم دی بیسیکلي دا ځای چې کوم دی زموږ تحصیل ګورګټري سره تحصیل پارک د بیک سایډ ته چې کوم دی زموږ شاپ راځي اوس چې کوم دی هغې وخت دومره ګرانۍ ده لاسه چې کوم دی که نه کوم شی چې په توتو کې ده هغه چې کوم دی 400 ته رسېدلی ده چې کوم 400 کې وه هغه 800,000 ته رسېدلی ده همداسې چې کوم دی که نه دې ټایم کې زموږ د سپیشل پلیټ چې کوم دی که نه 1000 دی او وړوکی پلیټ چې کوم دی 500 کې دی او بیا ډبل کې کټ فیملی پلیټ راځي هغه چې کوم دی که نه 2000 کې دی نو دې کې چې کوم دی مونږ نلۍ اچو او پایا او میټ وي ورسره میټ غوښې ته وایي دا څومره ټایم کې تیاری کې دا 18 घंटों کې چې کوم دی زموږ پخلی کار دی 18 घंटों کې او جمدی خوره کې تیارو مردراز صاحب سره موږ په لګولو وو چې دا مې زوی دی او دې زه ټرین کوم دلته کې بلې چې زموږ خو ډېر ټایم وشو ډېر کافي وخت شو په دې وایي چې زما زوی هم چلی زده کړي چې څنګه بایي اچوي څنګه پخېږي ټول هر څه چل خپل زوی ته هم ښایي دا یوټیوب کې ورکه یاره یو دانه مې وخوړو ډېر زبردست بهترین زه خو راځم ډېر راځم بس نن راته موقع میلاو شوه ماما مې لاهور نه راتلو رابطه مې وکړو سره وایي زه په لاره یم مال بس وایي ناشته مالته کوم او درځم یاره دواړو به داسې ګزارال خوړلي خدای ښه دی کوم خوړلي داسې پنچې ما نه دي خوړلي ادې اول ځل دی وایي مال ځکه به آرام وست لاهور کې ما ډېرې مشهورې پایې خوړلي خو هغه ته دا نه شي رسېدلی دا ډېرې اوچتې پایې پخې الله دې د امیر صاحب په لاس کې داسې برکت واچوي امین امین دا معلومات ته چې 220 کالو نه الله دې وکړي چې 1500 کالو ته دا دوکان همداسې حلال روزۍ سره دغه شي او الله دې همداسې حلال روزي وله ورکړي او موږ ډېر زیات په خوشحالۍ باندې موقع میلاو شي موږ راځو دلته بس خپله ناشته کوو واپس ډېره مننه جزاک ډېر ښه مهرباني مونږ اوس ان شاء الله تعالی خپل کینو خپل هم ټرای کو ګورئ اغله ورکول اوس زمونږ نمبر شو زما ولا تیاری دی بس ټرای کوم اخیرا زکه ناستم اوس او زمونږه پایا راغله سپیشل او ان شاء الله تعالی زه به اوس ټرای کوم
ماشاءالله فاروق صاحب ډېره زیاته مزه وکړه او مونږ تقریبا 540 روپو مونږه پای وخوړې نو ډېره زیاته مزه وکړه. فاروق صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه، عزتمن شئ، قدرمن شئ. ټولو ملګرو هم ډېره زیاته مننه، چینل سبسکرایب کړئ او د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ. د الله په امان. ناشته مونږ وکړه، امید لرم چې ستاسو به ناشتې ولاګ خوښ شوي وي. نو ټولو ملګرو ته وایم چې چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېر زیات مهنت پې کېږي په ولاګ به جوړولو باندې. نو دا ټایم بس نور هم راوتی او چې ما ناشته ورته کوله نو نور راوتی واپس زه بیا ګنټګر سایډ باندې راغلم. ماشومان دې ټایم کې سکول ته روان دي، سکول لځي. څومره هم کتونکي دا ټایم ویډیو ګوري تاسو کمنټ کې راته وایي چې نیکسټ ولاګ په کم ځای باندې جوړ کو او کم ځای ستاسو ډېر زیات خوښ دی. سپیشل تاسو کمنټ یې وکړئ او د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ. یو ځل بیا د نه اجازت غواړم. د الله په امان.